هلکه دا ملنګي ماما نه دی او دی که نه دا چیلۍ خو تېشتل غواړي راجوړ شئ پلانینګ ورته کوو که نه ملنګ جان ماما په خیر علي چېرته روان یې یاره زما منډۍ ته را چیلۍ خرڅومه توشي دا بوزم منډۍ ته دا چیلۍ ده که سپی دی تا جوړ دماغ کار نه کوي ته سپی چیلۍ نه پېژنې مونږ خو درته سمه خبره وکړو نو باقي په تا که بده لګي نو زمانه ده خدا خپل کار کوه لنګجان ماما چېرته روان یې یاره زه منډۍ ته دا چیلۍ بوزمه دا سپی دی که دا چیلۍ ده پټه دې پکې اچولې مسلمانه یاره تاسو سپی او چیلۍ نه پېژنئ دماغ مو خراب کړه ته پوه شئ که ستاسو دماغ خراب دی ځئ مړه خپل کار کوئ ملنګ جان ماما دی دا څه کې دا منډۍ ته بوزم که نه څه کومه پې دا خو چیلۍ نه ده سپی دی دا سپی داسې دې سر ته دې ګوره دې خبرو ته دې ګوره دې کار ته دې دا ګوره سپی دی منګل دې وران کړي اوس سپی چېرته بوځي سپی زه ستا غوندې دوکمار ډېر ښه پېژنم پوه شې ته عثمانه په چل ول دا چیلۍ وښې بابا یا بابا درته وایم که ماما درته وایم دا سپی دی سپی دی بابا دی که زندګیري ته دې ګوره زما ګیره کوم ده چې ما ته بابا وې دا توره ده ستا دا سپینه زه وایم دا سپی دی دا داسې نسلي سپینه کړې ده ته په دې پوهېږي یار چې پریشان مې سپی را روان کړی څه خو مړه د عمر تقاضا ده بس یار داسې اندازه لګي چې سوچونه مو ختم شو او نظر مو کم شو زمانه پرېږدو ها ګورې دلته که چیلۍ خو رالی بېګاله به یې بنډاره کوو روینې صحیح ولې ځئ شابه